أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قریش مکی سورت تے پدے کی سلور آیتنا یورکو. دې صورت د مخ کی صورت سره ربط داده چې په مخ کی صورت کې تخفیف اخروی وو، نو په دې صورت کې زجر ده چونکی مکه مکرمه دا داسې یو ښار و چې په دې کې د کروندې ځمکه نه وه، بلکې ټول غر او ډیره کوي او کومه چې اواره په نظر ښکارېده نو هغه هم د کروندې ځمکه نه وه، هغه هم اکثر ګټه. نو په دغه ځای کې د اوسېدو دپاره ذریعه معاش بله څه طریقه نه وه په غیر د تجارت، ځکه چې د کارخانو وغیره د دې دور نه او کرونده په دې کې نه کېږي. نو مکې والا به په کال کې 2 سفرې کولې، یو سفر به په اوړي کې کو او یو سفر به په ژمي کې کو. د جمی سفر دا به یمن ته کوو ځکه چې یمن علاقه دا ګرمه، او د اوړي سفر دا به شام ته کوو ځکه چې د شام علاقه دا به یخ. او یمن والا شام والا دی خلقو به د دوی ډیر خیال کو د بیت الله شریف د وجه چې دا خادمین د بیت الله شریف، نو دو چې به کم د تجارت خپل مال ویوړو نو هغه به ته هم اکثر ګران اغست. د مکی د تبرک د وجه نه چې دا د مکی نه راغلی مال، او په دو چې به کومه سودا خرڅوله نو ردو سره به ډېر رعایت کو د بیت الله شریف دا خدمت د وجه چې دا د بیت الله شریف خادمان. او بل دا چې په دغه وخت کې په لارو باندې به ډاکوانو سفرې به هم په مشقت تکلیف سره هم وي او د دې سره سره د خطرې به هم. نو د مکې خلک چې د دوی قافله بتله چېرته ډاکوان به په لاره کې وو او د دونه به تپوس وکړو، دو به ووي چې موږ د مکې یو، نو دو ته به هېڅ نه وي. نو الله پاک په دې صورت کې د قریشو د دنیا سره د مینې بیان چې لإیلاف قریش تعجب پکار دی په مینه د قریشو د دنیا سره. ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، من داغو د سفر د جمی سرا چې په جمی کې سفر بدو یمن تک، والصيف او په سفر د وړي سره چې دا به شام ته سفر کړ. او د دغه علاقو خلقو د دغه ملکونو خلقو به د دوی ډیر خیال کو او ډیر د احترام په نظر به وتکړو. نو الله پاک کوئی فلیعبدوا رب هذا البيت،
نو بندگی دی خاص کړي رب د دې کور لا یعنی دوله پکار ده چې د دې بیت الله شریف د وجې نه ردو خلق دومره خیال او احترام کوي نو الله پاک وایي د دو دپاره هم پکار ده چې دو خود خپل رب عبادت وکړي دا کور چې د چا دی چې د هغه بندګي خو وکړي کوي او دا هغه رب بندگی الذي اطعمهم من جوع هغه ذات ته چې خوراکي ورکړو دوتا چې بد شي دولګي دغه زیګه دغه خود اوسېدو قابل زه او نه پدې کې انتظام د خوراک په بل طریقه نو الله پاک وي د خلقو په زړونو کې می د دغه کور احترام خو دی او د دغه خلقو احترام به هم دا خلقو په زړونو کې پیدا نو دوی ته به انتهایی د احترام او د عزت په نظر باندې کوي نور دی وجنه الله پاک وای چې په دغه سخ کمر کې متاسو دولګي نه بچ وسات وآمنهم من خوف او محفوظ کړو د یرینا یعنی د خلقو د یرینا د ډاکینا یا د نورو لارو د خطراتونه الله پاک وي دومې په امن کړي د دو به هیڅ یاره نور خلق با یریدو او دغه خطرات د دې سره به مخامخ کیدو دو خو کبه د خطراتو سره هم مخامخ شو نو الله پاک وي دو ته به امن د دو د پاره خطرې نه نو الله پاک وایي چې د دوی دومره انعاماتو باوجود د دو د دنیا سره مینه وا او د خدای د احکاماتو سره مینه نو دعوت ته پدې کې دې طرف ته چې انسان د الله پاک د نعمتونو قدر او خیال وکړي مال په جایزه طریقه باندې پیدا کول پدې کې هیڅ قباحت نشته ځکه چې دینی امور هغه هم په مال باندې بنا دي بعض امور لکه مثلا حج د دې لپاره استطاعت پکار ده او هغه استطاعت د مال چې مال د چا سره نه حج پیدا دی زکات دا هم یو عبادت دی لیکن دا هم په مال باندې منحصر دی کمال د چا سره نه نو په هغه باندې زکات نشته نو دلته کې مراد هغه مال دی چې انسان د الله د احکاماتو د مانځنه د دین نه لري نو هغه مال د انسان د پاره قبیح دی د دې وجنا د داسي مال او د داسي مال د طلبگار په باره کې یو حدیث شریف ته چې الدنيا جیفه وطالبها کلام د الله پاک نه غافل کون کی دنیا دا مردار او په داسې طریقه باندې د دې طلب کول والا هغه الله پاک کوئی دا سپیدي چې په دې پسې ورپسې شي سورۃ الماعون مکی سورۃ ته په دې کې و آیتنا یورکو د دې صورت د مخ کی صورت سره ربط هغه په داسې طریقه باندې دی چې په مخ کی صورت کې الله پاک دعوت د عبادت ذکر چې فليعبدوا رب هذا البيت د دې کور والا د رب عبادت هغه پکار دی چې دی نو دعوت د عبادت ذکر کړ نو په دې صورت کې جواب د وهم د مشرکین او هغه وهم د مشرکین او هغه داده چې مونږ خو هم عبادت کوو مونږ کوو خیراتونه ورکوو یعنی کم منافقین نو حاصل دا جواب داده چې الله پاک فرمایل ارایت الذی یکذب بالدین
چې د تکذیب د دین د وجنه یعنی دین دو دروغجن ګڼي یا د الدین نه مراد د قیامت ورځ یوم الجزاء چې دو قیامت دروغجن ګڼي یا د دین نه مراد حساب کتاب ده نو دو د الله پاک سره پیشي مخامخ کېدل او د هغه حساب کتاب کېدل دا دروغجن ګڼي نو الله پاک وایي چې دغه عبادت چې دو کم کړه ده دا د تکذیب د دین د وجنه د دین د دروغجن ګڼلو د وجنه د دو دغه ټول عبادت دا برباد یعنی د قیامت پوری هر څوک چې څومره عبادت کوي او دو دین لره دروغجن د هغه احکامات یا د الله پاک سره مخامخ کېدل یا د قیامت راتلل پدې کې شک کوي نو الله پاک وایي د دو دغه عبادتونه د بربادي دوله هیڅ فایده نه نو الله پاک فرمایي ارایت الذی یکذب بالدین آیا خبر یې په هغه کس ارایت آیت لیدل نو مراد دار چې آیت خبر یې په هغه کس یکذب بالدین چې دروغجن غني دین لري فذلک الذی يدعو الیتیم دا خو هغه دی چې د کی ورکي یتیم د یتیم حق نه ورکي پرشتہ داري کې یتیم دی یا په گاون کې یتیم دی د یتیم حق نه ورکي په میراث کې د میراث خورو حصے نه ورکي بل ذا الله پاک فرمای ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار عام طور په رشتہ داري کې یتیمانانی یا په گاون کې پاغو سب ترسنه او په معمولی خبره وای چې د خپل نه وای دا ډېر دی دا زمونږ په پښتو کې یم عامه محاوره نو چې هغه به سره نه نو ته خو ژوندې نه پي ته خو کپلاره کې مخله درځي نو ته هم د خدای لپاره ټکا ستا خو خپل بچیو دې د خپل نه دي چرته تنبول لري دا دې چې په کومه غلطۍ باندې دلته کومه سزا ورکړه نو ته خدای پاک حاضر ناظر وګڼه او ستا بچی چې دې غلطي کړي ته ول چرته دې سزا ورکړي نو ته به سره کیږي نو هغه غریب خو د دیوال نوم یری استاد تش نوم نه یری نو دې به سي چل نو الله پاک فرمای فذلك الذي يدعو اليتيم دا هغه دی چې د کی ورکه یتیم لره د یتیم ما حق نه ورکړي د یتیم سره مینه محبت او شفقت هغه نه ورکړي یہ د یتیم په سر لاس نه راکاږي بلکې پدې کې پروت دی چې د یتیم دا حق دی په ست طریقه باندې قبضه پدې باندې قبضه واچي ولا يحض على طعام المسكين او نور کوي تیزی په خوراک د مسکین چې مسکینان د په علاقه یا په رشتہ داري کې دي نو پخپل ورکول خو پریده خو قبل وسره خکای نو ده هغه ته هم شپېته خبرې پدې کراو بس د دوره ته خبر نه دا خو بهر ځای کې ګرځي او د دوه چې مورم سار ته خبرې کې جووتی بس ګرځي پدې کورونو باندې د اخراتونه دي ته کار نه نو بلته هم حلال خپل خنشي کول دغه غیرت پدې کې نشته نو الله پاک وایي چې بل هم د دین قلاري تیزی بل لهم نو ور کوي که خپل خنشي کوله یا دی وس نکی نو ته خود خدای د طرف نه پدې باندې بیان نه شي چې ستا وس نکی حکم اس کم تا ته داسې خلق معلوم دي چې دا هغه وس کیږي نو هغه ته توبه چې یاره د پلان کې په دی علاقه کې ډېر کمزورې ده
وس چارې نه کیږي د ده سره کدی لږ څه ښه وکړو یا بل چاته دې وي نو الله پاک وایي دا ترغیب هم نه چلی بلکې الټه د هغه چې کومې لارې هغه د بندېدو کوشش کوي نو فویل للمصلین مخکې د مشرکینو وهم چې هغه وی مونږ خو هم عبادت کوو منافقان وی مونږ هم عبادت کوو مونږ هم مونځ کوو خو په مخکې صف کې ولاړ نو الله پاک وی فویل للمصلین تباهی ده للمصلین منځ کوونکو لره داسې منځ کوونکي چې د هغو دپاره الله پاک وایي تباهي ده بربادي ده الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې دو د خپلو منځونو د مقصد نه ناخبره دي د منځ حکمت او مقصد څه دی ډېره دین هم ناخبره د جمع د مانځه یو حکمت هغه دا دی چې د مسلمانانو وحدت جوړ شي په مسلمانانو کې وحدت اجتماعیت پیدا شي او مسلمانان د یو بل د جوړ نه جوړ نه د یو بل د پریشانو د خوشحالو نه دا خبر شي د دې وجنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې درې پیری فرمایي چې اتقوا صلاة المنافق د منافق د منځنه ځان وساتئ د منافق د منځنه ځان وساتئ په درېمه پیری بیا ووی چې اتقوا صلاة المنافق د منافق د منځنه ځان وساتئ صحابه تاسو کو چې د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منافق د منځنه سم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هغه خپل منځ اخیری وخت راکړ ورګورېګه مړه منځ او بیا چې منځ کوي نو په هغه کې رکوع او سجده د دې کې ټونګې لګي د هغه ارکانو خیال نه ادا د دې وجنه یو روایت کې دي چې یو کس د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خال راغه او دا جمعه تراغه منځ وکړ بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خال راغه سلام واچو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وعلیکم السلام نو بیا ورته وی صلی فانک لم تصلی منځ وکړه خو منځ هغه بیا منځ بیا چې راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بیا وفرمایل چې منځ وکړه منځ نه نو هغه بیا منځ وکړو په درېمه پیری چې بیا منځ وکړو بیا راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې منځ وکړه منځ نه نو هغه ورته چې اې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم زما مور پلار دې پتا باندې قربان ما نه خود منځ دغه طریقه نو بیا ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې قیام رکوع سجده دا په اطمینان کو او په سجده کې پوزه او سر د پزماکه باندې کله یو حدیث شریف کې دي چې دا پزماکه باندې نه خوده شي په دې باندې کې نو د سجده ونه شو دن هر سړی سوچ وکړي چې زه په مانځه کې پوزه او تندې دواړه په ځمکه دم او کنه پوزه خو زمونږ دومره بره چې هغه د ځمکې سره سره ټچ کېږي ته به چې دا چېرته کې پال دی پوزه نه لګي نو الله پاک فرمایل الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې دوی د خپل منځونو نه ناخبره دي یعنی د مقصد د منځ نه ناخبره الذين هم يراءون هغه کسان چې دو ځان خودنه کوي په خپل عملونو سره منځ کوي یا نور عبادات صدقات وغیرہ کوي خو مقصود په دې سره خلکو ته خپل ځان ښکاره کول
چې زه خو هم هلکه څه صدقې ورکوم. نو د میدان په منځ کې جیب ته لاس کې 10 روپۍ به یې راغستې، ته یې چې چاله ورکې د دې انسان به چېرته عزت نفس نه وي. ټیک ته چې غریب دی، دا غریبوالی خو به د خدای راوستی دی، خو د ده به عزت نفس وي که نه به. ته ورته په دومره میدان کې ورته دا شی ورکوې او دا څه دی په ده باندې د ډېره یو ټایم ډوډۍ کېږي. که هغه دې ته لاس کوي د ډېرې مجبورۍ نه، یا ستا د عزت د وجې نه به ورته لاس کوي چې دی اوس په دې ټایم کې نه لاس کوي، ستا عزت په معنی. نو چې هغه بیا ستا د عزت د وجې نه دې ته لاس کوي، نو تاله د هغه د عزت او د شرافت نفس خیال کول نه دي پکار. ستا دپاره هم څه اخلاقي څه طریقه نشته ردی. نو الله پاک وایي چې عمل کوي هغه هم د ښو دپاره کوي. ويمنعون الماعون، او حلم کې ایمان خو خپل دای چې ويمنعون الماعون، منع کوي د فایدې څیزونو لره، یا دو منع کوي یو ادنا څیز د یو، یعنی که څوک دی که شی بیلچه وغواړي نو دی هم وایي نشته، که څوک دی لوښی د پخلي دپاره غواړي یاره وایي زمونږ طرف ته نشته، که پلیټ سمسۍ تی غواړي نو دی هم وایي زمونږ سره نشته. الله پاک ورته خپل ایمان یې دومره دی، خو چې کله په میدان کې مخامخ شي د بل د عزت نفس او د دې څه خیال تمیز وسره، که خدای ته مخامخ شي منځه ته ودرېږي د خدای د هغه لوی شان او جلال د هغې خیال ورسره نه چې چا ته ولاړ او دا زه سی چل کله په مانځه کې بړې ګرئ او کله په مانځه کې دې طرف ته داسې چې څوک تېرېږي هغه ته به ګوري، او که سجده رکوع کوي نو داسې سجده رکوع به کوي چې دی خدای ته هم بدماشي. الله پاک وایي ویمنعون الماعون، او د داسې منګزارو دپاره فویل للمصلین. الله پاک دې موږ ته د صحیح عباداتو په صحیح طریقه باندې د کولو توفیق نصیب کړي. لإیلاف قریش، تعجب پکار دی په مینه د قریشو د دنیا سره. ایلافهم رحلة الشتاء، مینه د دوی د سفر د جمی سره. والصیف، او د اوړي سره. فلیعبدو، نو بندگی دی خاص کړي رب هذا البيت، د رب د دې کور. الذي هغه ذات اطعمهم چې خوراکي ورکړو دوتا من جوع چې بد شي دولګینا. نو من جوع معنی دا چې خوراک ورکړو دوتا دولګینا، نو ردی د پاره خوراک ورکړو چې دولګینا بد شي. وآمنهم، او محفوظ کړو دو من خوف د یرینا. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأيت الذي، آیتان دل دے هاغا کس یکذب بالدین چی دروغ جن گڑی دین لرا. فذلك الذي، دا هاغا کس دے یدعو الیتیم چی دیکی ورکوی یتیم لرا. ولا يحض على طعام المسكين، او تیزی نور کوي په خوراک د مسکین. فويل، تباهدا للمصلين، منزوالو لرا. الذين، هاغا کسان هم عن صلاتهم چې دو د خپلو منځونو ساهون ناخبر دي، یعنی د منځونو د مقاصدو او د حکمتونو نه ناخبر. الذين، دا هغه کسان دي
هم یراؤون چې ځان ښودنه کوي پس سره په خپل عملونو سره ويمنعون الماعون او منع کوي د فیدې سیز لرا یا ويمنعون الماعون منع کوي معمولی سیز دی